الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت بیانیدو او دغه عظیم سیرت د عظیم انسان په آخرنۍ مرحله کې و چې باغی کې موږ د حجة الوداع په باره کې خبره کوله. هغه حج چې هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ژوند آخرنۍ ورځې وي او د دې حج نه بعد یو څو ورځې نورې په دنیا کې تېرې کړې وي او بیا د دنیا نه تللی، ځکه دې ته الوداعي حج هم ویلی کېږي، رخصتي حج. دیزی پوری من خبر بیان کړې وه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جمعې په ورځ چې کله نور راوختو نو روان شو د مینا نه د عرفات طرف ته. هلته په نمیره کې د هغه دپاره یو خیمه لګولی شوې وه، نو د زواله پورې د نور د زایله کېدو پورې هغه ځای کې وخت تېر کو او بیا عرفات حدودو ته ورننوتو. دې ځای پورې مو خبره کړې وه، بیا یو ناشنا خطبه یې کړې وه، لنډه مختصر عظیمه خطبه، جامعه خطبه. قرر فيها قواعد الاسلام. دی خطبه کې بنیادی خبره دا و چې د اسلام بنیادی قواعد هغه بیان شو او قواعد او بنیاد د شرک او د جاهلیت هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وران کړو. حمد او ثنای چې وي نو بیا دا خبره وکړه چې اسمعوا قولی، زما دا خبرې واورئ. دا موږ تېر شوي درس کې بیان کړی و چې ګڼه ډېره وه او شعور و، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګرو ته دا خبره وکړه زما دا خبرې ښه په توجه سره واورئ. فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. نو کېدی شي چې د دې کال نه بعد په دیزی کې زه بیا تاسو سره چېرته میلاو نه شم، نو زما دا خبرې په توجه سره واورئ او کوشش به دا کوو چې په روایاتو کې چې کومه خطبه راغلې مختلف الفاظ او هر راوي بیان کړي دا چا پکې څه ټکي زیات بیان کړي دي، هغه ډېرې خبرې اورېدلې دي یا هغه تفصیلي بیان کړی ده، بعضو لږه مختصر بیان کړی ده. موږ به کوشش کوو چې ټولې خطبې ته داسې مختصر اشاره وشي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ایها الناس، ای خلکو، ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم. یو دا د اسلام بنیادی مسله یاد ساتئ چې ستاسو وینې ستاسو مالونه په یو بل حرام دي، ستاسو وینې ستاسو مالونه په یو بل حرام دي. که حرمت یومکم هذا فی شهرکم هذا فی بلدکم هذا. لکه څنګه چې په دې ورځ د احرام په حالت کې تاسو یې په تاسو باندې ډېر کارونه څه دي هغه بند دي، یا حرم ته چې راننوځي په تاسو ډېر کارونه بند شي، او یا دا میاشت چې ده دا هم په هغه عزتمنو میاشتو کې ده، اشهر الحرم کې، دغه شان په تاسو باندې ستاسو وینې او ستاسو مالونه دا حرام دي.
معنی دې سره چې ستاسو وینې حرامې دي او مال حرام دی، معنی دا ده چې د یو بل وینې به نه تویوئ، د یو بل د وینو به عزت کوئ، او د یو بل مال به په ناروا طریقو سره نه خورئ. ها په روا طریقو سره، لکه قرآن کې الله سبحانه وتعالی دې خبرې ته اشاره کړې په دوو ځایونو کې، په سوره بقره کې، سورة النساء کې. که ستاسو منځ کې تجارتي لین دینی روا طریقې دي د تجارت د بیع د نور معاملات، هغه هېڅ خبره نه، خو د دین علاوه په ناروا طریقو سره به د یو بل مالونه نه خورئ، په دوکو دړاکو سره، د سود په طریقې سره، په رشوتونو سره، په دروغو سره، په دوکو سره، په زور زبردستی یا د غلا په طریقې سره، دا ټول حرامي دي. دغه شان د یو بل د وینو به حفاظت کوئ. نه دي روا چې یو کس ترې راپاسي او بل کس ترې وجني بې ګناه. یو مسلمان که وجلی کېږي نو په یو څو خبرو باندې چې په هغه باندې حد قایمېږي. یو خو هغه سړی چې مرتد شو والعیاذ بالله، یو هغه مسلمان چې ګناه ترې شوې ده، مثال کې زنا کې واقع شوی دی او واده و او زنا یې کړې ده او بیا قاضي سره دا مسله ثابته شوه، یا یو مسلمان رالګېدی بل یې وجلی قصدن عمدن. په داسې حالاتو کې که دا مسلمان وجلی کېږي نو دا روا دي، خو زما او ستا په لاس کې بیا هم نه دي، دا زما او ستا په لاس کې نه دي. ګورې یو سړی د بل سړی مړ کړو، ته رالګې دی مړ کړو، ته له چا د طاقت درکړی. یو سړی د زنا یې وکړه، ته رالګې ته یې مړ کړې، ته څه وکړي؟ یو سړی د وغلا یې کړې، ته دې لاس پرې کړې. حدود قایمول دا د حکومت وخت خبرې دي، دغه وخت خلیفه، دغه وخت باچا، قاضي، د مسلمانانو مشران، دا د هغوی کار دی، زما او ستا کار نه ده. بعض زر دا وایي نو حکومتونه خو په ډېرو ځایونو کې حدود د الله نه قایموي، بچې نه یې قایموي، الله به دغه حکومتونو نه تپوس کوي. ما او تاسو وکړو را سټارټ شو حدود به قایمو، زما او ستا څه زور دی؟ نقصان په دې کې دا دی چې یو خو خلق بخپل بدل اخلي او نوم به پیدا کړي چې ما چې الله حد قایمو. یو سړي سره به نه لګي زنا خبره به وکړو، ډز ډز وی به ولي بل به خلکو ته د زنا کړو، او دی چې جادوګر و ځکه ما مړ کړو، او دی چې مرتد شوی و ځکه ما مړ کړو، خپل ذهن مطابق. لکه نن سبا بعض هغه دي چې طبیعت یې درسره ولګېد او تا د هغوی خبره منله، د هغوی عقیده دې منله، ته مسلمان یې، خو که تا د هغوی د خبرې معمولي خلاف ورزي کړه، ته مرتد یې، دوی دې ټول وژني. نو بیا خو دا قصې شروع شي، دی مرتد دی او دی داسې او دی دغه. دویم نقصان دی کې دا دی که ته راولګې قصاص او حد قایمې، نو ته خو کمزور یې، سبا له ده خاندان راپاسي تا نه بدلوي. حکومت نه خو څوک بدل نه شي اخیستی، نه حکومت ته څوک څه ویلی شي. که قایمه یې ډېره ښه ده، الله به له اجر ورکوي او دا د هغوی ذمهواري ده. خو که حدود د الله نه قایموي او قصاص نه او شرعي سزاګانې نه یې ورکوي، الله به دې تپوس کوي. زما او ستا نه الله دغې تپوس نه کوي. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. الله زما او ستا نه د هغه کار تپوس نه کوي چې زموږ په لاس کې نه وي، زموږ په طاقت کې نه وي. دلته دا فایده یاده کړي. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی الا ان كل شيء من امر الجاهليه تحت قدمي موضوع. دا خبره وی یاد کړئ د جاهلیت چې څومره کارونه دي، څومره خبرې دي، زما د خپو لاندې پرتې دي. دې څه معنی؟ ختم مې کړې، د خپو لاندې دي. ودماء الجاهلیه موضوعه. هغه جاهلیت کې چې یو بل نه قتلونه کړي دي او یو بل سره جنګونه کړي دي، هغه ټول ختم. ورب الجاهلیت موضوع. سود د جاهلیت او هغه طریقې د سود هغه ناروا هغه نن ټولې ختمې شوې. دې کې دا فایده ده کوي
دا اعلان به هر مسلمان هم کوي چې الا وان كل شيء من امر الجاهلیت تحت قدمی موضوع، هر د جاهلیت کار زما د خپل لاندې دی. یو سړی د جاهلیت دا کار زما پلاری کوي، چې ستا پلاری کوي داسې دلیل نه دی چې ستا پلاری کوي. جی زمونږ نیکه به دا کار کوو یې که نه کوو په غلطو، زمونږ قوم به کوو په غلطو، زمونږ ملک به کوو ټول په غلطو، زمونږ ژبې والا کوي په غلطه دي، پښتانه کوي په غلطه دي، پنجابیان کوي په غلطه دي، سعودیان کوي په غلطه دي. چې غلط دی غلط دی. که د دې کس پلار سو کی که هر سو کی کاینه منکان غلط دی غلط دی. دا د مسلمان شان دی چې ستا نږدې غلط کارو کې هغې ته به غلط وایي. واذا قلتم فعدلوا، خبره چې کوي الله وایي د عدل او د انصاف کوئ. اگر که ستاسو د خپل ځان په باره کې چې په خپله د نه یو کار وشي او غلط وي، نو دا به او ما دا کار غلط کړی، پاتې لا بل شو. د جاهلیت ټولې خبرې ختمې دي، رسمونه، رواجونه، طور طریقې ختم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې خپونه لاندې مې دي، هغه د جاهلیت کارونه به نه را ژوندي کوئ. وایي د جاهلیت څومره کارونه چې دي هغه دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ختم. او بعضو کې او زمونږ په دې قوم کې ډېر داسې د جاهلیت کارونه شته، دوی نه دی ختم کړی هغه جاهلیت. او جاهلیت هله ختمیږي چې سړی قرآن او حدیث وپېژني. چې قرآن او حدیث نه پېژني د جاهلیت نه پېژني. قرآن او حدیث وپېژني نو جاهلیت به وپېژني. هغه جاهلیت ختمولو طریقه علم کول دي، علماو سره ناسته ده، او داسې علماو سره چې هغه ربانیین علما یي، چې هغه ته پوه کړي په دین باندې الله څه وایي د الله پیغمبر څه وایي. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو نصیحت دا وکړو چې فاتقوا الله فی النساء، ویرېږئ د الله نه د زنانو په باره کې. فإنکم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بکلمة الله. تاسو چې د هغوی د عورت د ځان دپاره حلال کړی دی، دا په یو لوز په یو نکاح سره چې په هغې کې تاسو د الله نوم ذکر کړی، په دې طریقې سره تاسو د زنانه د ځان دپاره حلالې کړي دي، نو بیا به ورسره ګوره ظلم او زیاتې نه کوئ. دا نصیحت پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې وکړو ځکه چې د جاهلیت په زمانه کې به د زنانو سره ډېر ظلم کېدو. هلته د جاهلیت خبرې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټولې ختمې شوې. نو یو پکې دا هم ده، د زنانو سره به ظلم زیاتې نه کوئ. فاتقوا الله فی النساء، د الله نه ویرېږئ د ښځو مبارک. یو حدیث کې داسې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې د الله نه ویرېږئ د دوو کمزورو د حق په باره کې، یو یتیم یو زنانه د کمزوري. زور به چېرته زنانو ته نه ښیې، زور به زنانو ته نه ښیې، او برید به په کور کې نه تاوې راتاوې. ها مسله را روانه ده، کله نه کله ضرورت راشي. هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه حج په دې خطبه کې دا مسله بیان کړې. خو نور به زنانو سره ظلم زیاتې قطعا نه کوي، نه به د هغوی حق خوري. صرف زمونږ دا نارینه اکثر دا وایي یاره وایي د لوی حق دی د خاوند په ښځه باندې. خو الله په قرآن کې وایي چې ولهن مثل الذي علیهن، څنګه چې په هغوی باندې د نارینهو حق دی، نو دغه شان په نارینهو باندې هم د هغوی حق دی. داسې څاروی نه دی چې تا کور ته راوستی دی، تا څاروی راوستی دی او پټه دې ورله مرۍ ته اچولی او تړلی دی، ټول عمر به صرف پخلی کوي او ستا د مور پلار خدمتونه به کوي او ستا د وروڼو خدمت به کوي او تاله به بچي ساتي، او ته به صرف څه کیسه د هغې حق ادا کوې، د شپې به ورسره سملې هم په خپله به ترې خوانالي بس.
ځکه یو حدیث کې راځي چې یو سړی راولګي خپله ښځه ووایي د زناور په شان او بیا ورسره ویله د شپې سملي نو یو نیم سړي دا مطلب دی چې دا ښځه صرف دې دپاره ده بس دا نوکره ده او دا ما یوه لکه وینځه په پیسو چې اخیستې او راوستې مې د دې ښځې د تا سره چې اوسېږي په تا باندې حق دی پیغمبر وایي د الله نه ویرېږه په خطبه کې ګوره دا نصیحت وکړو ځکه دا مسله اهمه ده د عرفات په خطبه کې هغه دا خبره وکړه چې د الله نه ویرېږي زنانو مبارک پښتنو په معاشره کې نږدې وخته پورې ډېر ظلم به و د ښځو سره اوس څه نه څخه شوي دي خلک ډېر ناروا ظلمونه به د مشرانو کول د زنانو سره وهل ټکول په لوړو او په چړو خپې لاس به وله ماتول او د ښځې وي مجال چې خبره وکړي مجال چې خبره وکړي ته د پیغمبر نه غټ یې ته د صحابه کرامو نه ستا غیرت زیات دی د هغوی بیبیانو خبرې کړي څه چلو شو که ستا ښځې چېرته یو پیر خبره وکړه او څه چلو شو که چېرته یو نیم ورځ اواز اوچت کړي ته دومره غټ سړی بهر دې څوک چوکیداري کې هم نه وي او دننه دې په کور کې ځان داسې کړی دی چې ښځې اواز اوچت کړو اوچت یې کړو انسانه دغه غوسه شوه څه چلو شو موږ ښځې ته دا وایو چې دا به د هغې طریقه نه وي موږ د دې حمایت نه کوو خو که چېرته یو نیم ورځ اواز اوچت کړي غوسه کړي څه چلو شو څه اسمان راولید او څه ستا بېعزتي وشو هېڅ هم نه کېږي که چېرته یو ورځ ستا خبره ونه منله یېره شوتې غلطي ته وشو نو ته ورسره ولې دومره حساب کوې او ته دا غواړې چې الله تا سره د قیامت پر ورځ داسې دایرې خبرې حساب وکړي نه چې وایي الله دې موږ معاف کړي الراحمون يرحمهم الرحمن چې په نورو شفقت کوي الله به شفقت کوي ته خو په ښځه باندې مهرباني نشي کولی دا مالو خیره وړه او تا مات کو دا ټماټر تا ډېر ولګول دا وړه دې ډېر ولګول او دا دې داسې ولګول او دا دې دا وکړو او دا دې ولې هلته او دا دې دلته غریبه دې ځله راولي دې ښځو له الله لوی صبر ورکړی ګورې لوی صبر ځکه چې ما خواته خو مسلې راغلي دي اکثر راته داسې یو نیم خور ټلیفون مو وکړي د خپل خاوند پر یاد چې ته یې پوه کړه یا مسله ورته بیان کړي هغوی چې کومې خبرې وکړي سړی ورته حیران شي دې ښځو له الله لوی صبر ورکړی یو نیم سړی والله چې یعنې سړی وي چې ده سره په داسې بد حل او بد اخلاق او بد تمیزه سړی وي چې 15 منټه به ورسره تېر نه کړي او ده سره دا ښځه غریبه ټول عمر ناست دې ښځو له الله ډېر لوی صبر ورکړی نو د دوی سره ګزاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی دا د ګسې پختۍ نه پیدا دي او پختۍ صحیح کږی که نیږی کږی او که نیږی ماتېږي دا برنۍ پختۍ چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا پکې ټولو نه کږی ته یو کس دې ماته وښیي چې پختۍ هډوکی دې راوالی وایي چې دې نیغ کړي او دا دې نه ماتېږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم مطلب څه دی چې دا زنانه به تا سره دا ژوند داسې تېروي چې دې نه به کمی کېږي خو ته به ورسره ګزاره کوې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي که نیغې نو ماتېږي او نو څه به ورسره کوي چې نیغې ماتېږي نو اوس ورسره څه وکړو خو ماتېږي ما ته ویلی چې ګزاره کوه بله اشاره دې ته ده چې دا د پختۍ نه پیدا ده او پختۍ کې کوږوالی د دې په طبیعت کې کوږوالی دی د زنانه په طبیعت کې کوږوالی دی د دې په طبیعت کې کمزورتیا ده د دې نه به غلطي هم کېږي د دې نه به زیاتۍ هم کېږي د دې نه به هر څه کېږي چې د دې په طبیعت کې کمزورتیا ده ته به ورسره ګزاره کوې او دا راته یو فایدهمنه خبره ذکر کړم دروند سړی او عزتمن سړی چېرته ګوره کمزورو سره خپل زور نه ازمایي او نه په کمزورو باندې زیاتې کوي دا د دروند سړي یو نښه ده ګورې کله هم داسې دروند سړی ته ورته چا خبره وکړي چې دا پلانی دی چې مړه کمزوری غریب پرېږده هېڅ خبره ده نو اوس د ښځې غریبې سره به څه زور زبردستي نصیحت ورته کوه پوه کوه په طریقه بالتي هي احسن د یو نیم سړي هغه نصیحت هم داسې چې جګړه یې ټوله
که دې او سترګې به راوباسي که دې زما د پلار خیال ونه ساتو په منځ دې بیلوم. دا اوس کوم ځای نصیحت دی او دا د کوم ځای خوی دی په منځ دې بیلوم. او که دې ونه کړو طلاقومه دی. اسانه خبره طلاق سالس کې ټک او طلاقومه ټک او طلاقومه. ته لږ ځان دروند که که دې ښځې تا ته په درنه سترګه ونه کتو بیا زما نوم بدل که. ته کور ته راغلې زنانه غلطي شوې ده ته هغه فلانې شی ما ته ویلو تیار کړی یې که نه نه او ته موسکی شي زه دننه باید خیال کوه که نه داسې مه کوه بیا تیاروه که ته خو زما ضرورت خو زه خیر بیا خیال کوه که دې ښځې دې له بله ورځ د ځان نه دا خدمت ونه کړو بغیر ستا د وینا نه زما نوم بدل که. خو چې ته راننه چې تا دا کار کړی نه او سوټي ته لاس کړي سبا یې دله په قص نه کوي. هغې داسې هم پته ده چې یو درز د سوټي دی راځي کیس خبر نه اوس را عادت شوې ده. لکه خلک وایي چې ماشومانان ډېر وایي نو د والو سره څه شي عادت شي بیا نه هېرېږي. تو د پلار ته دې وایم هغوی هسې هم یو 200 پیړې راکړې را دي کېږي دغه شان دا ښځه عادت شي د والو سره وایي هسې هم یو ګزار نیم به راکړې را دي کېږي. نور خو د هغه دقې سړیتوب دی خو وایي به مې که نه ودې وایي دغه زور دی ښکاره دي کي. د ښځو سره ژوند تېرول د دماغ غواړي او دماغ هغه دماغ چې هغې قرآن او حدیث باندې رسېدلي پوهی. ځکه د بعضو خلکو یعنی تاریخ کې تذکره راغلی ده چې د هغوی سره یعنی 4 ښځې نه د 4 نه زیات ودونه یې کړي دي. بعض پکې مړې شوي دي او څه طلاقې کړي او هغه د هغوی ژوند مې په سکون دی او کور کې مسله نه او کور کې کله ناکله دا خو خبرې اترې دا خو راځي د ښځو منځ کې خو نور داسې څه نشته او زه په سکون سړی حیران شي ولې د ټول هغه بنیادي وجه ده چې د سړی حکیم دی هوښیار دی نو ښځې چې دی ټول یو بل سره وغږېږي او ښه مسله روانه ده کار ژوند ښه مزېدار روان او یو نیم غریب یوې ته جاړي دله چل نه ورځي. او بیا زمونږ زنانه داسې دي هغوی ته دې م الله هدایت وکړي چې هغوی له هم چل نه ورځي چې دا خاوند به څنګه د دې بد خوی نه ښه خوی ته راړو هغوی له به کوم چل نه ورځي اشتي به کې پوهه خو هغه لږي که دا خاوند ورته ووایي چې ته داسې او ته داسې او ته داسې به دې به سامان تړلی وي چې زم پلار کړه دا غوسه ښه ډېره شي. که چېرته دې به بدل کړي او ته دا یو ښایسته خبرې وکړي او زه درنه معافي غواړم او بیا به نه کېږي او په هغه ورځ به ته یو په روټۍ کې یو ښایسته څه پاخه کړي چې دا مې ستا دپاره او خوږ یو کیر او څه بل شی چې نرن ته د خولې خوند یې بدل شوی چې پلاني دا برابر شو دا ته ګوره چې دا سړي غوسه ختمېږي که نه ختمېږي او چې ته جامې وینې او ښځې جامې پیټۍ ته اچولې پلار کره ځم او سړی به غوسه شي. نو مسله څه په هغوی کې ده او څه په من کې ده خو ګزاره پکار ده د ژوند دی په دې کې به کله ښځې غریبي نه غلطي کېږي کله به د سړو نه غلطیانې کېږي کله به د بچو نه کېږي او دا ژوند ټول دغه شان په ګزاره روان دی. څوک پوره خو نه دی څوک پوره دی هېڅوک نه دی پوره نو صبر به کې. ولکم علیهن الا یطئن فروشکم احدا تکرهونه او ستاسو په زنانو هم حق دی د سړو هم حق دی او هغوی به ستاسو کورونو ته ستاسو د ناستې ځایونو ته هغه څوک نه راولي چې تاسو یې بد ګڼئ یعنې ستاسو به خیال ساتي. لکه اوس یو خپل دی ستا سره طبیعت نه لګي یا څه مسله ده نو ښځې له پکار ده چې داسې کس چې د خاوند ورسره طبیعت نه لګي اگر که یعنې دا لازم نه دی چې دا به د خپلوان چې دننه راځي کور ته یا څوک چې راځي دا به په غلط نیت راځي دا لازم نه ده. خو دې کې اشاره دې ته ده چې خاوند مزاج څه غواړي نو ښځې له پکار دی چې هغه هغې خیال ساتي. دی مقصد دی دې خبرې چې د خاوند مزاج کومه خبره غواړي نو ښځې له پکار دی چې د هغې د خیال ساتي چې څو پورې د ده د مزاج د شریعت خلاف نه وي
چې کله د شریعت خلاف وي نو بیا به ښځه خیال نه ساتي، بیا به ښځه خیال نه ساتي او په دې ښځه نه ګناهګاري. فإن فعلن ذلك، که چېرته دې ښځو داسې کار وکړو او ته له سزا ورکې او بل څه لارې نه وي، فاضربوهن ضربا غیر مبرح، نو بیا که وهئ نو داسې ووایي چې هغې له تکلیف نه ورکوي، داسې وهل چې تکلیف نه ورکوي، داسې وهل نه چې ته لاس خپې وله مات کړې او یا تغمې پې ولاړې او یا لتې او سکون او سمه کشتي او پهلواني شروع کړي، دا وهل نه دي. وهل لکه علماوی مثال داسې ورکړی، یو زنانه خبره نه اوري یا خبره دې ته راورسېده چې ته د ادب دپاره لګی وایي، یا مثال کې مسواک د سره لاس کې اوله راواچي، مثال کې بل څه شی د سره لاس کې دی چې هغه تکلیف نه ورکړي، د زنانه په ډېره نه خوږېږي هغه اوله راواچي، یا روغ غونته کې وله یو سپېړه راواچي په داسې ځي چې هغه دې ته نقصان د هغې د لاسه نه رسي. ښه نو یو سړی وایي چې زما ښځه خو په دې نه پوهېږي، زه خو به یې سمه وام نه، خو تا عادت کړې ده په دې باندې، او یو په هغې کې خپل سړیتوب نشته. ګوره درنه ښځه نه ده، درنه ښځه، مؤمنه ښځه چې خاوند ورته صرف داسې را سترګې راوباسي او بد بد وګورې ته پته ولګي دا خبره یې نه ده خوښه، بس ختم. هغې له د مسواک ګزار داسې دی لکه د ټوپک ډز، هغې له معمولي څه شی راچول داسې دي لکه تا چې به سم ګزار وکړو او په دې پوهېږي. خو چې کم کور کې ټول عمر دا جاخي جوړې او دا وهلې او درزه دروزې هغه په دې نه کېږي، ته به له مسواک راواچي، ته به دغه شی راواچي، هغوی عادت شوي دي جاخو سره. ما یو کس لیدلی و دلته و او د خپلې ښځې سره یې څه مسله راغلې وه، په ورځ کې زه وړوکی وم، ما دا خبره اوس هم یاده. هغوی زموږ د کور سره نږدې اوسېدو، بس د شپې 2 بجې دي، چاور وو او سم وران ورانې وو. زموږ والد صاحب د الله وبخښي هغه راپاڅېد، صبر زه ورکولاوم چې څوک دي، ورکولاو کړو، زنانه ده ورسره ماشومانان دي، رادنې کړو. زموږ والد هم په هغه وخت کې ژوندی و، الله یې دواړه وبخښي. نو هغه د خاوند سره ورانه شوي ده، نو خاوند یې د ټوک ګزار د خپې له ورکړی دی، نو دا غټه ګوته ترې نیمه کټ شوې ده. نو هغه بیا هسپتال ته او بیا یو زموږ والد صاحب د هغه سړي سره کېناست، پوه یې وکړه لکه دا ته زناور یې، ته څه شی یې آخر ته زنانه وایې نو په دې طریقې وایې، په ټوکې وایې، دا د کوم ځای ادب دی چې تا کې دی. نو هغه ښځې چې دا خبرې واوري نو هغې دنې نه اواز وکړو، وایي په ده کې نه سره سړیتوب نشته، دا سره سړی نه دی. اوس ولې دا ښځه ګوره د ټوک په ګزارو مغه نه هېرېږي، ځکه چې هغه ټول عمر د دې سړي سره پاتې شوې ده چې د هغه هم دقه ژوند دی، کنځلې، چغې وهل، ټکول، دا ښځه اوس عادت شوې ده. نو ښځې له سزا ورکولی شي، خو داسې سزا چې هغې ته نقصان جوړ نه کړي. داسې نه ته وایي چې زه یې پوه کوم او هغې د لاسه بدن ته وله نقصان ورسې یا نور څه داسې مسله ورته جوړه کړي. ولهن علیکم رزقهن وکسوتهن بالمعروف، دا خبره یاده کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د دې زنانو په تاسو باندې دا حق دی چې تاسو به دې له رزق را پیدا کوئ او دې له به جوړه جامه کوئ بالمعروف. بالمعروف معنی دا ده په ښایسته طریقې سره، یعنې دا نه چې اوس یو سړی وایي چې یاره شریعت په ما لازمه کړې چې زه به خپلې ښځې له خرچه ورکوم او دې له به رزق پیدا کوم، دا یې معنی دا نه چې ته به له ګډان راوړې په مخ او ته به یو ګټې ګټې، نه، بالمعروف، عام چې کوم رزق دی د خلکو هغه به وله ورکړې. دا ګوره دې زنانو حق دی. یو نیم سړی په ښځه باندې دا زباتي خیال هم کړی که نه، ښځې سره خبرې ورانې شي، وایي تا ته د څه کمی راغلی او تا له ما دا کړي او ما دا کړي او ما دا کړي، دا به ته کې چې کور ته یې راولي. نو ته څه وایې؟ ولې هغه به پخپله کوي، ځان له به رزق بهر ګټي پخپله،
ستا د کور خدمت به هم کوي، ستا بچي به هم ساتي، ستا د مور پلار خدمت به هم کوي، ستا د وروڼو به هم خیال ساتي او د خپلوان هم. او ته به ورله جوړه جامه نه کې، ته به ورله رزق نه را پیدا کې. نو ښځې له په ښایسته طریقې سره رزق را پیدا کول او دغه شان جوړه جامه ښکلی رزق ورله ورکوه. او دا ګوره یاده کوي دا خبره، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي کومه نوڼۍ چې ته ښځې له خوله کې ورکې دا هم صدقه ده. د دې نه ډېر خلک نه دي پوه، خلک موږ دا وایي چې صدقه دي دوی ته بهر غریب له پیسې ورکړي، دا په دې بچو چې ته پیسې لګې دا هم صدقه ده. ګورې د دې هم الله تعالی اجر درکړي. ښه ښکلی دغه پې کوه، دا خرچه پې کوه. او هغه حدیث موږ بیان کړی و ډېر مخکې، دغه 11 زنانو قصه په هغو کې یو وه ام زرع، د هغې د خپل خاوند ټولو د چا د خاوند نه سر ټکه او چا یې صفت کړ، خو ام زرع ناشنا د خپل خاوند نه خوشحاله. ابو زرع وی او تاسو ته څه پته چې ابو زرع څوک دی؟ د هغه د لاسه خو زما مټې غټې شوي دي او د هغه د لاسه خو زما لور وی کټه پټه ګرځي، هغه هم سم مطلب هر څه پراخې دي، زمونږ لوښي ډک دي د خوراکونو نه او دا یو دغه یو داسې. نو لږ خیر دی د لاس لږ آزاد کوي، په ښځه باندې خرچه، په بچو باندې خرچه، دا څه ده؟ دا صدقه ده. نو دا دومره جمع کول او بیا نه په خپل ځان ولګوي او نه په بچو ولګوي، هېڅ هم ونه شي. او دا بچي چې ستا طاقتي او دوی ته رزق صحیح نه میلاویږي او دوی ته جوړه جامه صحیح نه میلاویږي او ستا طاقتي ته ګناهګار ورې، الله به تانه دې تپوس کوي، الله به تانه د دې تپوس کوي. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ایها الناس ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه. الله ګوره هر حقدار له دغه حق ورکړي. فلا وصیة لوارث، دا یو بل بنیادی مسله بیان شوه، د وارث دپاره به وصیت نه کړي. څنګه؟ لکه اوس یو سړی دی مري زنکدن کې او دی ووایي چې زما دا زوی، د زوی وارث دی که نه دی؟ دی. زما دغه پلانې زوی چې دی دله به چې مال هم تقسیمو، میراث هم تقسیمو، دله به دغه ځمکه کې 2 برخې ورکوي. پیغمبر وایي دا وصیت نه چلیږي. ولې نه چلیږي دا وصیت؟ الله حق ورکړی، الله ټول له حق ورکړی. ها که ته داسې څه وصیت او نصیحت کې نو د هغه چا دپاره یې وکړه چې هغه په میراث کې حق نشتی، هم د مال په 3 حصه کې، د مال په 3 حصه کې که غواړې ویې که یا د 3 نه راکوشه، 4 ته 5 ته راکوشي، د ډېر غوره دي چې وارثانو ته ډېر مال پاتې شي. وصیت وکړه. زمونږ هغه پلانې خپل چې هغه په میراث کې برخه نه ده، وارثانو کې نه، هغه له به دومره ورکړي د الله د رضا دپاره، هېڅ خبره نه. خو وارث دپاره وصیت نشته. یعنې یو سړی دی مري او زما ښځې له به هغه د ښځې مثال کې 8مه برخه رسي، زما ښځې له به 4مه برخه ورکوي. څه خیال دی؟ صحیح ده؟ نه ده صحیح. لا وصیت لوارث، وارث دپاره وصیت نشتی. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو بل نصیحت کړی، یو بل بنیادی مسله، ومن ادعا الى غیر ابیه او انتمى الى غیر موالیه فعليه لعنة الله التابعة الى يوم القیامة. چا چې خپل نسبت د خپل پلار نه علاوه بل چاته وکړو نو په ده باندې پرله پسې لعنتونه دي د قیامته پورې. یو حدیث کې داسې هم راځي چې چا د خپل قوم نه علاوه بل ته نسبت وکړو، دوی دپاره سخت وعید راغلی. پلار نه علاوه ته بل سړي ته څنګه خپل نسبت کې؟ دا خو هر څه ګډوډ شو او بل دې کې ډېرې غټې مسلې راووتې. هغه سړی څنګه بیا د ده پلار شو، رایولی جي او مور د ده څنګه هلته او دا څنګه دی، خو هر څه دې ګډوډ کړو. یو سړی به د پلار نه علاوه بل چاته نسبت نه کوي او د خپل قوم نه علاوه بل چاته نسبت نه کوي. بعض خلک دا کمزورو قومونو والا چې دي دوی کې دا مرض شته چې یو نمځي کې داسې تپوس دې ته وکړي او کسان ناسي او خلک ناسي، دی خپل قوم بدلوي.
نه ده پکار. کم قوم چې دی هغه ښه صفا وایه، که کمزوری قوم دی که زورور دی، خو خپل شناخت خو مه بدلوه که نه، خپل قوم خو مه بدلوه. دا څومره سپک کار کوي ته چې یو سړی وایي زه د فلاني قوم نه یم او دی د هغې نه نه دی، نو دا خو دی لکه یو ډېرې غټې خبرې ته اشاره کوي، دا خو بیا بله مسله پکې جوړه شو چې ستا مور دې فلاني ته واده شوي ده او ته خپل نسبت هغه قوم ته کوې، نو د هغه ځای نه څنګه دلته رشته راغله او ته څنګه پیدا شو، دا غټې خبرې وړې خبرې خو نه دي. نو کوم قوم چې دی که زورور دی که کمزوری، که پښتن دی او که غیر پښتن دی، خپل قوم بیانوه، دا زما قوم دی، دا زما نسب دی. که وایې چې دروند شمه او که وایې چې خلکو ته یعنی خلک مې عزت وکړي او خلکو ته دروند ښکاره شمه او دا خو زما قوم کمزوری، په ځان کې تقوا راوله، په ځان کې سړیتوب راوله، ځان دروند که، په ځان کې درانه اخلاق راوله، ته بیا ګوره څوک د دې قوم او عزت هم نه ګوري. صرف په دې څوک نه درنېږي چې زما قوم څه دی اوچت دی. ډېر خلک داسې دي ښه درانه پښتانه دي او ښه غټ قومونو کې دي او د روپۍ سړی بنوي، د روپۍ سړی څوک ورسره کم خادم نه کوي، حالانکې قوم یې څه دی ښه غټ قوم به. نو تقوا معیار دی، سړیتوب معیار دی، او دغه شان ښه اخلاق، دروند خوی، د خلکو سره منډې، د خلکو سره مرسته، په دې سړی اوچت ښکاري. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وویل لا تنفق المرأة شیئا من بیتها الا باذن زوجها. که دا ښځه د خاوند د کور نه څه شی لګوي، د خاوند کور یاد کو، په دې کې دنه هر څه راغلي، که هغه د کور سامان دی او که هغه د پیسې دی او که هر څه دی، دا یو ښځه نشي لګولی او نه یې چاله ورکولی شي چې څو پورې د خاوند نه اجازت نه اخیستی. خو که تاسو ته یاد وي د سیرت کې موږ دا مسله بیان کړې وه چې د ابو سفیان رضی الله عنه ښځې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ویلي یا رسول الله ابو سفیان مې بخیل دی، نو آیا زه د خپلې خرچې دپاره ضرورت پیسې چې کومې دي اخیستی شم د ابو سفیان د مال نه ځان نه پټې او که نه بیا څومره چې ستا ضرورت شي. نو دا په هغه وخت کې چې اوس خاوند داسې چې غریب ریال د هغه نه جدا کېږي او روپۍ نه جدا کېږي او ښځه غریبه تکلیف دی ورته او بچو ته تکلیف دی، نو په داسې ټیم کې بیا د خاوند د مال نه بغیر اجازت هم څه مال راغستی شي، ځکه که اجازت ترې وغواړي نو نه یې ورکوي، اجازت که وغواړي نه یې ورکوي، نو دا بیا د دې لپاره عذر شو. دا یو مسله پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیان کړې وه. بله دا بیان کړې وه یا ایها الناس اے خلکو ان علی کل اهل بیت فی کل عام اضحیه. دا خبر یاده کوي چې په کال کې په هر کور والا باندې قربانی ده. دا قربانی کلی لوی اختر کی عید الاضحی کی کوم چې روان دي نږدې، نو په کور والا باندې یوه قربانی ده چې وسي، چې اوس نه به قربانی نشته. دا قربانی په هغه چا ده چې چا طاقت وي، چا طاقت نه به قربانی نشته. بل دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی علی کل اهل بیت، په یو کور باندې، نو چې کور کې څومره خلک دي د ټول لپاره یو قربانی کافي ده، چې ټول یو وي، چې ټول څه یو وي، خرچه یو وي، نغری یو وي، هر څه یو وي، نو په دې باندې یو قربانی ده، یو دوی لپاره کافي ده. که په دې کې ډېر شیرونه پلار مور بچي نوسي کړوسي چې سي ټول به کې دننه راځي، خو که جدا جدا وي نو بیا د هر یو دپاره جدا قربانی به پکاري. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم من لم یجد نعلین فلیلبس خفین. که څوک پیزار ورسره نه وي نو هغه دې موزې په خپو کړي. د احرام په حالت کې خو څوک موزې نه به پښو کوي که نه، ځکه چې د موضوع سره خو دا ګیټۍ هم پټېږي، هغوی داسې مثال دی لکه بوټ. خو اوس که داسې څوک چې د هغه سره پیزار نه وي، غریب دی عذر دی ورته، نو څه وکړي وایي موزې دې په خپو کې. یو روایت کې راځي د ګیټو نه لاندې دې پرېږدي، موزې دې په خپو کې او د ګیټو نه لاندې دې څه کړي پرېږدي. ومن لم یجد ازارا، او که څوک لنګ نه مومي نو دی بیا پرتوګ واغوندي.
که څوک داسې چې هغه سره لنګ نه وي هغه وخت کې غربت ډېر نو که څوک دومره غریب وي چې هغه سره لنګ نه وي دا بره څادر ورسره شته خو لاندې لنګ نشته نو د هغې په ځای د هغه څه استعمال کړي پرتوګ دې استعمال کړي خو دا د عذر دپاره دی که عام حالاتو کې چې وسي احرام په دوران کې پرتوګ نشي استعمالولی ځکه چې هغه د یو اندام دپاره ګنډلی شوی دی بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وی وقد ترکت فیکم ما لن تضلوا بعده ان اعتصمتم به یاد کړئ دا خبره داسې څه ده پکې پرېږدمه که تاسو هغه مضبوط راونیو نو ګمراه به نه شئ کتاب الله د الله کتاب تاسو کې پرېږدمه نور روایتونو کې داسې دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې چې دوه شیونه تاسو کې پرېږدمه کتاب الله و سنتي د الله کتاب او زما طریقه چې دا به راونیو که لن تضلوا تاسو به چېرته هم ګمراه نه شئ قرآن او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه یعنی قرآن او حدیث که دا مضبوط راونیو نه ګمراه کېږي بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی وانتم تسألون عني فما انتم قائلون قیامت په ورځ به ګورئ تاسو نه زما باره کې تپوس کېږي څه به وایي الله ته چې زما باره کې د الله تپوس وکړي نو څه به وایي قالو هغوی نشهد انک قد بلغت وادیت ونصحت یا رسول الله ښه پوره پوره دی موږ ته هغه نبوت کې چې تا ته کومه ذمهواري میلاو شوې وه کومه رساله تا ته میلاو شوې وه کوم کتاب تا ته نازل شوی و کومه وحي تا ته راغلی وه هغه دې ښه پوره پوره موږ ته راورسوله هغه امانت دې زی ته ورسو ونصحت ځای په ځای دې موږ ته نصیحتونه کړي دي موږ به دا خبره کوو الله ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې چلو دا ګوته اوچته کړه ده توحید دا ګوته اسمان ته دا ګوته اوچته کړه اسمان ته او دا وی اللهم اشهد او دې سه وبګي دوی ته اشاره کوله د خلکو ته روایت کې راځي وینکتها الى الناس وینکتها دا ګوته دې سینه ویل اسمان ته وی الله گواشي اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد یا الله گواشي دا دې ټول وی چاو ته نصیحت کړی دی تا وحی بیان کړی دا تا هر څه پوره پوره بیان کړی دی دا خطبه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بعض نور زیادات پکې خو مونږه مختصر بیان کړه ډېره لنډه خطبه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو په دې لنډه خطبه کې ډېرې غټې خبرې هغه بیان کړي بنیادي خبرې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیان کړي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اواز خو به نه رسېدو ټولو خلکو ته او ډېر خلک وکړ نو ربیعه ابن امیه ابن خلف چې دا د صفوان ابن امیه ورو د ده باره کې راځي چې وکانه صیتا ډېر تیز اواز و د ده د دې ربیعه اواز څه و ډېر تیز نو چې کله به پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره وکړه لکه اوس دغه خبره وکړه چې د پلار نه علاوه بل چاته نسبت نه کوئ یعنې په دې سړي به لعنت د قیامته پورې نو بیا به وي یا ربیعه قل یا ایها الناس ان رسول الله یقول کذا اواز وکړه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وایي نو ربیعه به بیا خبره وکړه بیا به پیغمبر خبره وکړه بیا به ربیعه ته ووایه خلکو ته هغه به بیا وکړه ځکه مخکینو خبره اورېده خو وروستنو خو نه اورېده که پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله د خطبې نه فارغ شو نو بلال رضی الله عنه ته امر وکړو هغه اذان وکړو او بیا اقامت وکړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ماسپښین لمونځ وکړو 2 رکعات بیا اقامت وشو بیا مازدیګر لمونځ وکړو 2 رکعات او په منځ کې پکې نور نفلي لمونځ نه دی کړی عرفات کې د خطبې نه بعد د 2 لمونځونه به یو ځای کې ماسپښین مازدیګر یو ځای کې به او قصر کې به خدا پیغمبر صلی الله علیه وسلم کم ټیم کې کړی د مازدیګر کې ماسپښین ځکه چې موږ وایو چې زوال نه بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم عرفات ته ورننوتو ماسپښین ټیم چې شروع شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم عرفات ته ورننوتو او څنګه چې ورننوتو خطبه یې وکړه او خطبه لنډه وه دومره اوږده نه وه په هغې پسې بیا د ماسپښین لمونځ وکړو بیا یې پسې د مازدیګر وکړو ولې دا 2 لمونځونه په عرفات کې یو ځای کېږي او د ماسپښین په ټیم کېږي وجه دا دی چې د حاجي ته موقع میلاو شي د دعاګانو د غوښتو دا ډېر عظیمه ورځ ده تاسو به وورئ انشاءالله چې دا څومره اوچته ورځ ده بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سورلۍ باندې سور شو
او قبله ته مخ کو او دا خلق دا غو د قبله په منځ کې او دعاګانې غوښتې او جړاګانې او الله ته عاجزي تر دې چې نور ډوب شو. په دغه ورځ پیغمبر صلی الله علیه وسلم روژه نه ونیولې. د عرفات روژه چې څوک ونیسي 2 کالو ګناهونه به معاف کېږي، یو تېر شوی کال یو راتلونکی. خو د حجي دپاره دا نه ده پکار. سنت طریقه دا دی چې حجي به دا روژه نه نیسي، ځکه چې دې سره هغه ښه په تکلیف کې کېږي، کمزوری کېږي او هغه ته طاقت ضرورت دی. صحیحینو کې دا حدیث دی چې میمونه رضی الله عنها وی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبي وی بعضو خلکو دا خبرې شروع کړې چې پیغمبر روژه نیولې ده وکنه، یعنی شک کې و. خو تپوس خو دغه نه شو کولی چې ورشو تپوس دې وکړو. نو هغه وی فارسلت الیه بحلاب. میمونه رضی الله عنها دې چلو کې چې یو لوښی، یو روایت کې راځي چې ام الفضل هغې ولېږو، هغې یو لوښی ولېږو، په هغې کې دا پی و. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولاړو په دې سورلۍ باندې سورو فشرب منه، هغې نه پی وڅکړو والناس ينظرون، او خلکو ته کتو. نو خبره واضحه شوه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم روژه نه وه. نو په دغه ورځ د حاجي دپاره روژه دا نشتې، عام خلق به روژه نیسي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا مووی، دا نصیحت زموږ ټولو لپاره لازم دی. په صحیح مسلم کې دا روایت دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. زه ګورې دلته ولاړم خو عرفات ټول د ودرېدو ځای دی. زموږ دا خلک یا هغه جومات طرف ته زور کوي او یا غر طرف ته زور کوي. نو دا فایده ده کې د عرفات مسله بیانېږي. جبل عرفه چې ورته ویل کېږي او زموږ دا خلکو ته د برکت ډېرې هم وایي، دا نوم یې له د ځان نه ایښودی. او جبل الرحمه ورته بعض وایي، دا نوم بې سنده دی، د رحمت غر کوم ځای باندې چې رحمت راورېږي دا بې سنده نوم دی. دې ته جبل عرفه ویل کېږي، هغه غر چې د عرفات په میدان دی. د دې څه خاصیت دی؟ هېڅ خاصیت یې نشته. خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې خوا کې ولاړو. نو دا بعض وایي نه وي په دې ځای باندې آدم علیه السلام او بی بی حوا ملو شوي، دا بې سنده خبره. بعض وایي د عرفات په میدان باندې به قیامت په ورځ حساب کتاب کېږي، دا هم بې سنده کمزوري خبره. نو دغه غره ته به دا خیږي. زموږ دا خلک ټول زور دعا نه غواړي، الله ته جړه نشته، نور څه نشته، خو چې دی دغه ته وخېږم، دی غره ته وخېږم او پای کې سره ولیږي او څه زخمیان شي او څه بد حال جوړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم زه ګورې دلته ولاړم خو عرفات ټول د ودرېدو ځای دی، ټول د ودرېدو ځای دی. لازم نه تاسو په دې ځای کې ودرېږئ کوم ځای کې چې زه یم. ناشنا دعاګانې پیغمبر صلی الله علیه وسلم غوښتي دي. اسامه بن زید رضی الله عنه وی كنت ردیف رسول الله صلی الله علیه وسلم بعرفات. زه په عرفات کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په سورلۍ ناست، فرفع یدیه یدعو، د لاسونه یې اوچت کړي دعاګانې یې غوښتې. زه ورته شاته ناست، فمالت به ناقته، ډېر ساعت ولاړو، ډېر اوږد ساعت ولاړو چې دا سورلۍ پرې نسي وخوځېده. چې وخوځېده نو فسقط ختامها، هغه پړی چې کوم هغې ته هغه ولیدو. فتناول الختام بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى. نو دا یو لاس دعا ته دعا دپاره خو لاسونه اوچت کړي، نو په دې بیا دا پړی راونیو او دا بل لاس یې نیولی و. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي، امام احمد راوړی دی، خیر الدعاء دعاء یوم عرفه. غوره دعا کومه وه؟ د عرفات په میدان چې کومه وشي او د عرفات په ورځ، د اشنا ورځ ده. الله دې پکې زموږ ټولو په هغه میدان نصیب وکړي. یو روایت کې راځي، امام مسلم راوړی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ما من یوم اکثر من ان یعتق الله فیه عبدا من النار من یوم عرفه. په بله یوه ورځ الله دومره بندگان د اور نه نه ازادوي لکه څومره چې د عرفات په میدان باندې ازادوي. وانه لیدنو، او الله را نږدې شي د خپلو بندگانو ته. ثم یباهی بهم الملائکه، نو بیا د ملائکو په مجلس کې د دوی تذکره کوي د عرفات والو. ما اراد هؤلاء، دا بندگان څه راغلي دي؟ ښه خبرې خو الله د دوی هغه
یعنی شان د هغوی په مخ کې بیانوي چې څومره اوچت خلک دي. ځکه یو روایت کې راځي امام ابن حبان راوړی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ينزل الله تعالی الى السماء الدنيا، الله د دنیا د اسمان ته راکوزیږي څنګه چې د هغه د شان سره ښایي د عرفات په ورځ د اخرني اسمان ته الله راکوزیږي. او بیا ملائکو ته الله وی انظروا الى عبادي شعثا غبرا ضاحين جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي. وګورئ که زما دې بندګانو ته خړ پړ ولاړ دي په هغه ورځ ګورې سړی ډېر ستړی او خولي په سړي راماتي او خړ پړ او په بد حاله وږی او تږی او ستړی او چې بیا د الله تعالی سجد کړي او جاړي او ولاړ. نو الله ملایکو ته وګورئ که نه راغلي دي خړ پړ من کل فج عمیق، د هر ګوټ نه د هرې لارې نه راوتي دي. یرجون رحمتي، زما رحمت واړي، زما د رحمت امید ساتي. فلم ير يوم أكثر عتقا من النار من يوم عرفة. نبي الله چې څومره خلک وي په دغه ورځ د اور نه آزاد کي که نه، نو دومره خلک بل په یو ورځ د اور نه آزاد دی. او یو ناشنا روایت دی، الله اکبر، امام منذری په ترغیب او ترهیب کې راوړی دی. انس بن مالک رضی الله عنه روایت وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په عرفات ولاړو، عرفات په دې میدان کې، وقد كادت الشمس ان تؤوب، او نور ډوبېدو ته نږدې و. ویا بلال انصت لي الناس، بلال دې خلکو ته وایي چې لږ غلي شي، پیغمبر خبره کوي ډېره ګڼه. فقام بلال فقال انصتوا لرسول الله صلی الله علیه وسلم، بلال پاسې غلي شي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره کوي. هغوی ته چې پته ولګي چې پیغمبر خبره کوي، نو لکه داسې به ناستو لکه دوی په بدن کې چې ساه نه وي، سرونه به یې ټیټ کړي وو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته واورئ معشر الناس، د خلکو ټولګیه، اتانی جبریل علیه السلام آنفا، جبریل راغلی اوس راغلی، فاقرأني من رب السلام، نو اول خو راته دا ووایي چې ستا رب په تا سلام اچوي، او بیا ما ته دا ووایي چې ان الله عز وجل غفر لأهل عرفات، الله ګورې عرفات ولا ټول بخلي دي. دا وی جبریل ما ته ووایي چې الله په تا سلام اچوي، او دا ګورې واوره عرفات ولا ټول بخلي دي. وضمن عنهم التبعات، زیاتی کمی هر څه ورته بخلي دي، هر څه ولا معاف کړي. عمر بن الخطاب پاسېدو، وی یا رسول الله هذا لنا خاصه، دا زمونږ دپاره خاص دي چې موږ په دې میدان ولاړ یو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته هذا لکم، دا ستاسو دپاره هم دي، ولمن اتى من بعدکم الى یوم القیامه، او د قیامت پورې چې وروسته څومره خلک راځي چې دې عرفات میدان له راشي، دلته به الله بخي. نو عمر بن خطاب وی کثر خیر الله وطاب، دا الله خو ډېر لوی پراخه خیر دی چې دا قیامت پورې چې څومره راتلونکي دغه ټولو ګناهونه دلته بخلی کېږي. دا خو د الله ډېر پراخه خیر دی. وطاب ډېر مزیدار دی، ډېر خوندور دی، دا د الله سبحانه وتعالی پراخه رحمت دی. په دغه ورځ یو آیت نازل شو چې د مسلمانانو د زړه د هغې سره یخ شي چې کله یې واوري. دا آیت په دغه موقع نازل شوی، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله وی نن ما ستاسو دین پوره کو، کم نعمت چې مې درکو هغه مې د باندې پوره کو، او په دې راضي یم چې اسلام ستاسو دین وګرځي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټولو ته دا آیت واور، وی الله دا وی. عمر بن خطاب په ژړا شو، سم یې وژړل، داسې وژړل لکه ماشوم چې ژاړي، په زور زور یې وژړل. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ما یبکیک یا عمر، عمر ته وژاړي ولې؟ وی ابکانی أن كنا في زيادة، أما إذا كمل فإنه لا يكمل شيء إلا نقص. ويا رسول الله من ده وسه پوری بزیاتی کیو، خبر بر روانه وا اوس ورسید هغه خپل حد ته،
او هر کله چې یو شی خپل ځای ته ورسي پوره شي نو بیا په کمیدو شي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته صدقته، دا خبره دې برابر وکړه. خو د عمر بن خطاب د خبرې مطلب څه دی به تاسو پوه نه شوئ. مطلب یې دا دی چې یا رسول الله ستاسو راتلو وخت نږدې شوی دی، ځکه چې الله وایي چې دین پوره شو او ستا ذمهواري د دې دین بیانولو او هغه پوره شو او ذمهواري ستاسو سره ته ورسېده، نو اوس به تاسو د دې دنیا نه ځئ. نو عمر بن خطاب دومره جوړې پوهې والا انسان او دومره د الله په کتاب باندې پوهه انسان چې د آیت اول پیر واورېدو او دا مسئله ترې راویسته. ځکه علما وایي فکانت هذه الآیه نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها نزلت قبل موته بنحو 80 يوما. په دې آیت کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا خبر ورکړی شوی دی او اشاره ورته شوې ده چې ته نور د دې دنیا نه تلو والی. نو د دې نه 80 ورځې بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا وفات شوی دی. د دې آیت نازلېدو نه بعد څو ورځې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژوند دی؟ 80 ورځې. او دا اخرنی آیت ګوره نه دی نازل شوی، بس خلک به دې کې خطا کي وایي اخرنی آیت چې دی هغه دا دی د قرآن. نه، د قرآن اخرنی آیت چې نازل شوی هغه په سورة بقره کې دی واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله. دا اخرنی آیت دی د قرآن چې پوره نازل شوی، دغه آیت نه دی. نو په دغه آیت کې دا مسله بیان شو چې دین څه دی؟ پوره شو. دین پوره دی الحمدلله. دا خبره یاده کوي دین پوره دی. هر مسله چې د قیامت پورې به راځي هغه په دین کې شته، قرآن او حدیث کې شته، خو څوک پې پوه شي او څوک پې پوه نه شي. دغه دوران کې یو عرفات کې یو بل کار وشو. یو سړی په سورلۍ باندې سورو د احرام په حالات کې او د دې سورلۍ نه ولیدو خو ډېر بد ولګېدو، ډېر وران ولګېدو، نو هغه وفات شو. خلکو یا رسول الله هغه پلانې وفات شو سورلۍ نه راولید. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر وکړو وی په دغه 2 کپړو کې به کفن کوئ، لکه مې چې اچولي لنګ او صادر، ولا یمس بالطیب، خوشبو به نه لګوئ، وان یغسل بماء وسدر، اوبو کې به د بیرو دا پاڼې ورواچوي اوبه ټکوي باغې به ولا غسل ورکوي. ولا یغطى رأسه ولا وجهه، مخ بوله نه پټوي نه بوله سر پټوي. ولی یو روایت کې راځي فإنه یبعث یوم القیامة ملبیا، قیامت پر ورځ به دې پاسي او لبیک اللهم لبیک به وایي. دې په دغه خپل حج کې به وي. دې کې دا فایده چې پس باندې مړ شوي باغې به راپاسي، چې پس مړ شوي باغې به راپاسي. ډېر احتیاط کوئ، ډېر احتیاط کوئ. یو ګناه کې سوچو که زه به دې کې مړ شم نو په سهل به الله ته مخامخ کېږم. یو سړی د الله نافرماني کوي، موبایل ته ناست دی او پکې سندرې او جنکی او والعیاذ بالله فحش تصویران او فحش فلمونه او دغه ته پروت دی او دغه ګوري ټول ورځ په دې کې دې څه ووتو. یو سړی لګیا دی حرام مال استعمالي او خوري، که په دې کې دې څه وځي. یو سړی روان دی د ګناه طرف ته، که په دې ځای کې مړ شي ساتي وځي څه حال وي. نو کوشش دا کوي چې هر ټیم ځان په یو نیک عمل کې یا په دې عمل کې چې وایي کې ګناه نه وي، په دې کې ځان مصروف وساتئ. که صادر نه پې وځي نو چې آخرت کې بیا تا ته د هغې د لاسه عذاب میلاو نه شي. او په نیک عمل چې وفات شو دا خو لوی یعنې زیری دی د مؤمن دپاره او د خوشحالۍ خبره ده. خو مؤمن چې دینداری او په داسې حال کې وفات شي چې عبادت کې نه وي، دا درته یو بله فایده ذکر کړم. عوامو په زړه کې دا دی چې دینداره سړی به لازم هغه چې څوک په څه کې مړ شي؟ عبادت کې، په سجده کې به مړ کېږي، یا په جهاد کې مري، یا په رکوع کې مري، یا به د قرآن تلاوت کې، یا په درس کې مري، یا په ذکر او اذکار کې مري. وایي دا ټول نه دینداره سړی. زه دا منم چې په دې کې مرګ دا د دیندارۍ علامه ده، د دیندارۍ علامه ده. او دې سړي دپاره ډېر امیدونه دي چې الله به وکړي، خو دا لازمول نه دي پکار.
ځکه چې د امت ډېر غټ خلک بلکې د امت سردار پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپله طلایي کې وفات شوی، په سجدو، په رکوع، په مانځه کې تلاوت یې کو نه او وفات شوی. دیندار سړی دی که عام حالاتو کې مړ شي چې ګناه کې نه وي، عام حالاتو کې مړ شي هم د دې لپاره د الله نه ښه امید دی. خو چې یو سړی په ګناه کې مړ شي، چې یو سړی په ګناه کې مړ شي نو چې الله ته په کوم مخ مخامخ کېږي. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عرفات نه روان شو کوم طرف ته؟ عرفات نه خلک چېرته ځي؟ مزدلفې ته. کله چې نور ډوب شو بس پیغمبر صلی الله علیه وسلم ووتو د هغه ځای د عرفات نه مزدلفې ته. په کومه لار چې روان و هغه لارې ته وایي طریق المعزمین. طریق المعزمین باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم روان او په لاره تلبیه مو ویله او شاته یې ځان سره اسامه بن زید رضی الله عنه کېنولی. دا په دې باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېر زیات مین او اکثر تاسو به اورئ دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره شاته ناست نو دی ورسره ناست او پیغمبر صلی الله علیه وسلم روانو او ډېر په سکینت سره روانو، ډېر یعنی اطمینان و په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې او د دې اوښ دا پړی ځان ته دومره رانږدې کړی و چې اسامه بن زید وایي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا سر او د دې سورلۍ په منځ کې معمولي فاصله وه، نږدې و چې دا سر یې د هغې سره لګېدلی، دومره یې سر راټیټ کړی. الله ته عاجزي د دې لپاره خو الله را لېږلی دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی چې زده کوي د ده نه چل د عاجزۍ چې د الله په مخ کې به عاجزي څنګه کړي. او دا وی په منځ منځ کې رویدن ایها الناس رورو علیکم بالسکینه علیکم بالسکینه، په آرام سره په اطمینان سره. فإن البر لیس بالایضاع، په تیز ټوکې ګوره څه اجر نشته کې تاسو منډې وایي. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په آرام روانو. اسامه بن زید وایي فاذا وجد فجوه، چې د دې څه خالي ځای به ولیدو بیا به سورلۍ لږه تیزه کړه او که رش به مخې ته به ګڼه وه نو بیا ښه په آرام روانو. کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې ځای ته ورسېدو چې د دوو غرونو په منځ کې لار وتې وه نو هلته کوشو د سورلۍ نه او دسمات یې وکړو، چاردام یې وکړو او چاردام یې ډېر یعنې مختصر وکړو او د زمزم په اوبو باندې چاردام وکړو. اکثر خلک تپوس کوي د زمزم په اوبو باندې اودس کول روا دي او که نه؟ دا بې دلیل دی چې جایز دي. د امام احمد بن حنبل رحمه الله زوی چې عبدالله هغه روایت راوړی او پای کې دا ټکی اوس رښتي بماء زمزم. نو اسامه ورته بیا وایي چې کله رسول صلی الله علیه وسلم راغی وی الصلاة یا رسول الله، مونځ یعنې مونځ کوو تاسو منځه لپاره، وی الصلاة امامک، مخکې به کوو مونځ، دلته مونځ نه کوو، مخکې به روان. پیغمبر صلی الله علیه وسلم روانو تر دې چې مزدلفې ته راورسېد او دې ته ویل کېږي مشعر الحرام. هلته بیا چاردام وکړو او ښه مزېدار چاردام یې وکړو. هغه لاره کې چې کړی و هغه څه مختصر چاردام و، دلته یې وکړو ښه مزېدار یې وکړو. بیا یې امر وکړو چې اذان دې ویلی شي، اذان وشو او بیا اقامت وشو، ماښام مونځ وکړو، بیا اقامت وشو او بیا د ماسخوتن مونځ وشو. دا سنت طریقه ده. او ماسخوتن مونځ هم قصر شوی دی 2 رکعات، ماښام کې خو قصر نه خو به 3 رکعاته کې. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې په منځ کې ګوره مونځونه نه دي کړي او وده شو ډایرک تر دې چې سهار راوختو. دا شپه ګوره د خوب ده، دا شپه د څه ده؟ د خوب ده. اوس یو سړی دا وایي چې زه په دې شپه باندې د اختر شپه چې ده مزدلفه کې چې تېرېږي، زه په دې شپه باندې تهجد کوم، مونځونه کوم، ذکر او اذکار کوم. د دې لپاره دا کول غوره که وده کېده غوره دي؟ ولې؟ دا د پیغمبر طریقه ده او سبا کار مخې ته ډېر دی. حتی اوس به دغه شپه د عرفات نه څومره ستړی راغلی، عرفات کې سړی څنګه شي او بیا ته په تهجد ودرېږي او بیا ذکر او اذکار او بیا نو سهار له به ستا څه حالي؟ سهار له شیطان ویشته دي چې خلکو ته شیطان وایي، جمره ویشته دي او بیا قربانی کول دي، ویښته لرې کول دي، طواف لتله دي، صفا مروه دي، صفا مروه ده بیا واپس راتله دي. نو څومره کارونه دي دا چې د شپې ورته خوب نه کړی دا کار نه کېږي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هلته بیا څه شو؟ اوده شو، عبادت یې نه دی کړی. چې کله سحر شو یا دې نه مخکې یو بله مسله، دا شپه چې کله نیمې ته ورسېده
نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم اجازت ورکو کمزورو خلکو له چې دوی دې ځي مینا ته ولې چې په وخت ورسي الله اکبر داسې زمونږ د دین اسانتیا پکې الله زمونږ دپاره جوړه کړې د وخت په وخت نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم اجازت ورکو د هغه په کور والو کې چې کومې زنانه کمزورې وي کم ماشومانانو خپلو خپلوانو کې هغوی ولېږل او نورو ته یې وویل تاسو کمزوري مخکې ولېږئ حدیث کې داسې راځي عایشه رضی الله عنها وایي او دا په صحیحینو کې دا حدیث دی چې مزدلفې ته موږ ورغلو عایشه رضی الله عنها وایي نو وی سوده راله رضی الله عنها په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې وکانت امرأه بطیئه او هغه ډېره کمزورې ښځه وه او د دې بدن نه غټه شوې وه ډېره نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله که موږ ډایرکټ دې ځنه ځو مینا ته دغې چې سهار به راته تله بیا ګرانې ګڼه ده او خلک ډېر دي او لار هم معمولي لار نه ده ښه ډېره لار ده نو که تاسو ماله اجازت راکوئ نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي ځه تا ته اجازت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما وی انا ممن قدم النبي صلی الله علیه وسلم لیلة المزدلفه فی ضعفة اهله پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کوم خپلوان کمزوري لېږلي مخکې نو ما ته وایي چې ته دوی نه مخکې چې ته ورسره ځه دې په وخت کې وړوکی عمر یې کم نو دې ورسره ولېږو د دې نه دا بله فایده ته هم ذکر کوم که یو سړی زوروري نو د خپلو کمزورو سره تلی شي ورسره چې نور څوک ورسره نه وي دا پکې شرط دی دا نه چې ځان دې اوس راشي وراچولی یو ښځه روانې او 5 سړي روان دي دا چې زمونږ خپله ده او دا کمزوري ده داسې د ځان نه باطل وزرونه جوړول دي کمزوری دی یو زنانه ده ماشومانان دي مور پلار بوډاګان دي او دوی زه ورسره ځم دوی ته خو لارې نه دي معلوم هېڅ خبره نه زه ورسره پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورسره دی ولېږو عبدالله بن عباس یې ولېږو یو روایت کې راځي چې اغیلمت بني عبدالمطلب د بنو عبدالمطلب خاندان یو څو الکان واړه واړه الکان هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوی نه مخکې کړي وي تاسو ته مخکې شئ او دوی به تاسو پسې شاته در روان نو دې نه دا فایده راووته چې کمزوري خلک د مزدلفې دا شپه په دوی باندې په مزدلفه کې تېرول لازم نه دي نیمه شپه چې پوره شي نو دوی به تللی شي کم خلک کمزوري خلک نو په دې باندې به خبره ودرو او چې تاسو ته یادې خبره کوم ځای ته ورسېده مزدلفه کې دي او کمزوري لاړل بس انشاءالله روان درس کې بیا بیانو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله سحر را پاسېدو نو دا مونځ یې کوم ځای کې کړی دی او د مانځه نه بعد یې څه کړي دي او مینا ته کله روان شوی دی په مینا کې بیا څه کارونه کړي نو ډېر خوندور سیرت دی ځکه چې حج هم زده کوه او پیغمبر سیرت هم اوره دواړه فایدې دي پکې نو الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې والله سبحانه وتعالی دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره زموږ ملاقات وکړي هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين